د وخت سپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې نېستی لکه مې سر او سڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بېوسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ اوړه ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکړم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پیکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پیکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پیکوړې واخله هغې په سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کړو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شاته کته او ما په مخ کې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نېستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي تو سوځي په سروش کرو چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بېوسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چرته نه پرېښوده د ډېرې او بدې ورځې راته لاره چرته نه پرېښوده د غېږې نه کوزوله چې چرته لاره کې څو نه ګورې ونه غواړې خو څو لحظې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا به سلګو شوه راته دیدار صاحب خو په خپل ضد نه غړېده بیا به سلګو شوه راته شوه رامعلومه چې د نور مې باندې وس نه رسي په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پېخپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړي بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې واخله بابا